د بلخ او هرات ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو ترمنځ کلتوري او فرهنګي اړیکو پراختیا په موخه ګډه ناسته ترسره شوه. د غونډې په پیل کې په بلخ ولایت کې د اپسو د ټولنیز او فرهنګي دفتر مسؤل مهدي نیازی په دې ولایت کې د خپل د فرهنګي فعالیتونو د یادونې ترڅنګ د اسلامي امارت مسؤلانو په ځانګړې توګه د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس له همکارۍ څخه ستاینه وکړه. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ذبیح الله نوراني بلخ ته د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هغه عمل کسانو ته د هرکاري ویلو ترڅنګ د ولایتونو ترمنځ د فرهنګي ارزښتونو او د ښو اړیکو په رامنځته کولو کې یې ټینګار وکړ. ما و شما فرهنگی‌ها این مسئولیت داریم که به فرهنگ خود خدمت بکنیم. مردم را هم بدیم که فرهنگ ما یک حیثیت کلان داره و مهم هستند باید سریعی کار شود. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د بلخ او هرات ولایتونو له کلتوري او ټولنیزو اړیکو څخه ستاینه وکړه او د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو په ودې او پراختیا باندې ټینګار وکړ. هغه همدارنګه د دغو دوه ولایتونو ترمنځ د یو شان تاریخي ابعاد او فرهنګي حیثیت څخه یادونه وکړه. د ښاغلي حقانی په وینا افغانستان د بېلابېلو قومونو او کلتورونو هیواد دی او همدا د هیواد د میشتو قومونو پیاوړتیا ښیي. گم شده ما خبر شدن از فرهنگ‌های که از فرهنگ‌های هم دیگر خبر شویم. چه چیز ما رو به هم دیگر نزدیک میکنه، چه چیز سبب میشه که ما بیایم از بلخ شریف دیدن بکنیم، از بلخ باستان و همینطور باز ما بریم علاقه انگیزه باشه که ما بریم از هرات دیدن بکنیم. او همدارنګه د دغه پروګرام په پای کې یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو خپل مطالب ولوستل. وروسته د اطلاعات او کلتور مسؤلانو او ګډونوالو د نقاشۍ له نندارتون څخه یې لیدنه وکړه.